بدخشان ته د لوی درستیز سفر او د شمالي ټلوالې د ټیکهدارانو پلان شنډېدل. دا چې لوی درستیز بدخشان کې بغاوت کوونکو ته څه سخت اخطار ورکړی، جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. فاریاب کې د ازبک او تاجک قومندانانو د نیولو وروسته د شمالي ټلوالې یو شمېر غړو داسې تبلیغات پیل کړل چې ګنې پښتانه طالبان پر ازبک او تاجک طالبانو ظلم کوي او دوی له خپلو حقوقو محروموي، نو باید د طالبانو سره پریکون او د دوی پر ضد بغاوت وکړي. یا د شیطاني څیرې همداراز لوی درستیز ته چې د بدخشان یو تاجک وګړی دی د پیغور په ډول وویل چې نن فاریاب کې ازبک او تاجک قومندانان ونیول او سبا به ستا نمبر وي. د دوی د داسې تبلیغاتو هدف دا و چې طالبان په خپلو کې پر قومونو وویشي او د شمال طالبان بغاوت او کودتا ته وهڅوي، خو ښکاري چې دا پلان هم ناکام شو. تازه خبر دا ده چې بدخشان کې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین فاتح ویلي چې اسلامي امارت د اسلامي شریعت پلي کولو لپاره راغلی او د دې نظام د راتګ لپاره ټولو افغانانو قرباني ورکړې. هغه ګواښ کړی چې که پنجشیری وي یا فاریابي او یا هم کندهاری، هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د مرکزي حکومت او اسلامي نظام پر ضد وسلوال پاڅون او یا بغاوت وکړي. که چیرې څوک داسې اقدام وکړي نو د اسلامي امارت وسلوال پوځ جدي او چټک غبرګون سره به مخ شي. هغه د شمالي ولایتونو له خلکو غوښتنه کړې چې د بهر میشتې شیطاني څیرو په خوله د نظام او حکومت پر ضد وسلوال پاڅون هڅه هم ونه کړي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال له طالبانو غوښتنه کړې چې اجازه دې نه ورکوي چې د تیر 20 کلن نظام تش په نوم سیاسي ټیکهداران او قومي قصابان دې پر خلکو خپلې غوښتنې ومني او د نظام پر ضد پاڅون ته وهڅوي.